دا فلم په یو رښتیا کخانه باندې جوړ شوی دی. د کخاني د World War II د ختمېدو نه یو 2 هفتې مخکې کخاني ده. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is د یو جرمني د آرمي سولجر اوخایي او ته دې سولجر نوم وي ویلی هیرلډ، او دا سولجر د خپلې آرمي نه تښتېدلی وي او د ویلي پسې شاته کپټن جنکر او د جرمني نور سولجر شاته راخطا وي. دا کپټن جنکر او کم چې دا نور سولجر وي دا ټول دې پسې شاته راخطا وي د ویلي پسې، چې دا ویلي د خپلې آرمي نه تښتېدلی وي او په دې ټیم کې څوک هم چې د آرمي نه وتښتي نو بس د هغه دپاره صرف مرګ وي. خو چې څنګه دا کپټن جنکر دا ویلي د اشتو والا وي نو دا ویلي د یو بوټي په ایخ کې یو غټه کنده سیږي او هغې کې ځان پټ کي او لږ ټایم بعد دا کپټن جنکر ته د ځای نه لاړ شي او دا ویلي یو پیره بیا بچ شي او ښایي چې دا ویلي ډېر زیات اوږی وي او دلته کې ډېره زیاته یخني وي او دا یو وخت پم د ویلي خوږ وي، خو بیا هم دا ویلي ته د ځای نه روان شي او دا ویلي په دې لاره باندې یو کور سیږي او دا ویلي ته د کور مخې ته یو بل سولجر سیږي او دا سولجر خو د خپلې آرمي نه تښتېدلی وي. اصل کې د جرمني آرمي ته پته لګېدلی وي بس موږ دا جنگ بیلو او دا جنگ موږ نشو ګټلی، نو کومه چې د جرمني آرمي وي نو ته د آرمي نه ډېر زیات سولجر تښتېدلی وي او هغې کې دا 2 هم وي، دا ویلي او دا بل یو کس، او بیا دا دواړه د کور سره خوا کې یو بل کور وي هغې ته دا دواړه ورشي او ته د کور نه دواړه انډې راپټوي نو دې کې ته د کور کسان دا دواړه سیکي نو ته د ویلي نه ته د کور والا دا سولجر مړ کي. دې ټیم کې د جرمني حالات ډېر زیات خراب وي، خلک د پیسو او د روټۍ دپاره یو بل مړه کوي، خو دا ویلي بیا هم ته دې ځای نه وتښتي نو دې کې دا ویلي په دې لاره کې یو ګاړی سیکي نو دا ویلي زر زر ته دې ګاړي ور کولو کی او دا ویلي په دې ګاړي کې یو بکس سیکي، ویلي زر زر دا بکس کولو کی، ښایي چې په دې بکس کې د یو کپټن کپړې پرتې وي او لږ سابله فروټ هم پکې پراته وي. ویلي زر زر دا فروټ وخوري او کمې د کپټن کپړې چې په دې بکس کې پرتې وي هغه کپړې زر زر دا ویلي واچي او کله چې ویلي دا کپړې واچي نو دا ویلي ځان ته په شیشه کې وګوري او ځان ته وایي چې زه خو د کپټن نه کم نه ښکارم. نو دې کې د یو جرمني سولجر ته د ویلي خوا ته راشي نو د سولجر ته داسې ښکاري چې دا یو کپټن دی، ځکه چې د ویلي د یو کپټن کپړې اچولې وي نو دا سولجر د ویلي ته وایي د ستا ګاډی خراب شوی دی، صبر وکړه زه درله اوس ټیک کومه، او لږ ټایم بعد دا سولجر دا ګاډی سټارټ کي. بیا دا ویلي د سولجر ته وایي خپل کاغذونه راته وښایه. اصل کې دا ویلي داسې انداز سره خبرې کوي چې بس زه په رښتیا یو کپټن یم، او بیا دا دواړه په دې ګاډي کې کیني او ته دې ځای نه روان شي. نو بیا دا دواړه یو کلب ته راشي او کله چې دا ویلي دې کلب ته وردن ناشي نو په دې کلب کې چې کوم خلک وي هغه ټول دا ویلي د کپټن په کپړو کې سیکي نو ټول په خپل ځای باندې چپ کیني. دا ویلي ټولو ته خای وکي خو دې کې ورله یو هم جواب ورنکي. کوم چې د جرمني خلک وي هغه ټول اوس د جرمني آرمي ته ډیر بد ګوري، ځکه چې ته دوی د وجې ته د خلکو کورونه تباه شول، کاروبارونه یې ختم شول، خلک یې مړه شول. خو دې کې دا ویلي د خپلو دماغو نه کار واخلي او دې ټولو ته وایي اوس هم لا قانون شته دی او موږ لا جنګ نه دی بیللی او د چا هم څومره نقصان شوی وي نو حکومت به هغوی ته پوره پیسې ورکوي او زه دې ځای ته د دې دپاره راغلی یم چې زه د هغه خلکو نومونه ولیکم د کومو خلکو چې تاوان شوی وي. او کله چې دا ټول د ویلي دا خبرې ووري نو یو یو راځي او دې ویلي ته وایي چې زما دومره نقصان شوی دی او دا ویلي خو مرله په دې کاپۍ کې نوم لیکي او د دې هوټل چې کوم مشر وي هغه د دواړو له لږه سابله روټۍ خو ورکي. اصل کې دا دواړه خو همدې پسې راغلي وي چې موږ دلته کې ځان موړ کړو او بیا په سبا باندې دا دواړه په خپل ګاډي کې کینی او ته دې ځای نه روان شي. دا دواړه په دې لاره یو کور سیکي او دې کور ته وردن نشي نو دوی په دې کور کې یو 3 نور سولجر سیکي نو دا ویلي ورته وایي زه یو د جرمني کپټن یم او زه یو پټ میشن پسې راغلی یم نو په دې میشن کې ما ته د یو څو کسانو ضرورت دی. نو دا 3 ونه سولجر ته دې ویلي خبره ومني او دا 3 ونه د ویلي په ګروپ کې شامل شي. بیا دا 15 ونه په خپل سفر باندې یو
پیره بیا روان شي او دوی چې لږ مزل وکړي په دې لاره باندې نو دوی په دې لاره باندې یو دوه نور سولجر سیکي دوی سره یو غټه توپ هم وي او د دواړو تم داسې ښکاره شي چې دا یو اصلي کپټن دی او دا دواړه هم ته دوی په ګروپ کې شامل شي او ته دې ځای نه یو پیره بیا روان شي او دوی چې لږ سابله مزل وکړي نو ته دې ویلي په ګاډي کې پټرول ختم شي نو دا ټول سولجر ته د کپټن په ګاډي کې پړی واچي او ځان پسې راکاږي نو دې کې د آرمي والا دې ځای ته راشي نو دا ټول په قطار کې ودري او د یو کاغذونه په نمبر باندې چیک کوي نو دا ویلي نه اوس وارو پار خطا شي ځکه چې د سره خو خپل کاغذونه نه وي نو دا ویلي د خپل دماغو نه کار واخلي او زر د خپل ګاډي نه راکوز شي او د دې آرمي مشر ته وایي زه څنګه یقین وکم چې ته د یو آرمي کپټن یې اول نه ته خپل کاغذونه راکا نو بیا به زه خپل کاغذونه درکم او دا ویلي د آرمي کپټن ته وایي زه یو پټ میشن پسې راغلی یم او د میشن پسې هټلر خپله زه رالیږلی یم نو دا آرمي کپټن د ویلي خبره ومني چې دا یو اصلي کپټن دی او ته د کپټن گاډي خپل گاډي پسې وتړي او خپل کیمپ ته یې راولي او دلته کې دوی یو بل کپټن سیکي او ته د کپټن نوم وي کپټن جنکر او ته د آرمي والا کپټن د کپټن جنکر ته وایي دا کپټن ویلی دی او دا هټلر خپل یو پټ میشن پسې رالیږلی دی بیا دا کپټن جنکر دی ویلي ته وایي ما ته چېرته سیکړی خو اوس زما نه خیر دی چې ته ما په کوم ځای کې سیکړی وي خو زما یاداشت ډېر زیات تیز دی زر به ما ته پته ولګي چې ته ما په کوم ځای کې سیکړی وي د کپټن جنکر نه خیر شوي وي چې دا هغه سولجر دی کوم چې د کارخانې په شورو کې ته د کپټن جنکر نه تښتېدلی وي او بیا یې د بوټي په ایخ کې پټ شوی وي او بیا دا ویلي او کپټن جنکر یو بل د قیدیانو کیمپ ته راشي او ته د کیمپ یو مشر وي او ته د نوم وي کال نو بیا دا کپټن جنکر د کال ته وایي دا کپټن ویلی دی او دا کپټن ویلی هټلر یو پټ میشن پسې رالیږلی دی او بیا دا ټول یو کمرې ته راشي او دا کال کپټن ویلی ته وایي د کیمپ کې څومره قیدیان هم دي ته د ټولو قیدیانو نه موږ او ټول خلک تنګ راغلي دي که چېرته دا قیدیان ته دې ځای نه وتښتېدل نو مشکله ده که موږ بیا دا قیدیان گیر کړو او کیدای شي چې دا قیدیان دشمن سره میلو شي او موږ سره په جنگ شي نو ازیر وخت ورته موږ څه ویلی هم نشو ځکه د کوټ نه لا څه اډر نه دی راغلی خو که چېرته موږ دا ټول ختم نه کړل نو ته دوی نه موږ ته مسله هم جوړېدی شي نو دا کپټن ویلي دې کال ته وایي زه به ستا په دې کې پوره مدد کومه خو د ټولو نه مخکې ما د قیدیانو سره میلو کا او بیا لږ ټایم بعد دا کپټن جنکر ته دې ځای نه لاړ شي او بیا دا کال دا کپټن ویلي د قیدیانو کمرې ته راولي او د کمرې کې چې څومره قیدیان هم وي هغه ډېر زیات کمزوري وي نو دا کال کپټن ویلي ته وایي ته دلته کې ودرېږه او زه واډن پسې ورځمه نو دا کال ته دې ځای نه لاړ شي او د کپټن ویلي سره چې کوم سولجر وي هغه ټول دا قیدیان راګیر کی او ډېر زیات یې ووخي او د قیدیانو سره چې څومره پیسې هم وي ټولې ترېنه واخلي او بیا دا کال د ویلي خوا ته راشي نو دا ویلي دې کال ته وایي بس موږ له پکار دي چې دا ټول قیدیان ختم کړو نو دا کار خپلو کسانو ته وایي ته د کیمپس نه بخر یو غټه کنده جوړه کې نو بیا ته د کال کسان ته د کیمپ نه بخر کنده جوړی نو ته د ځای چې کوم واډن وي هغه یې سیکي او د واډن ته پته ولګي چې دا کنده خو د قیدیانو دپاره جوړی یعنې دا ټول قیدیان مړه کوي نو دا واډن په منډه د ویلي کمرې ته راشي نو دا واډن د کپټن ویلي ته وایي نو د کوټ نه څه اډر راغلی دی چې دا ټول قیدیان ختم کړي او نه د ستا باره کې څه اډر راغلی دی د ټولو نه مخکې ته اول نه ما ته خپل کاغذونه راکا نو دا ویلي دی واډن ته وایي زه هټلر خپله رالیږلی یم او زه چاله خپل کاغذونه نه ورکو او که زړه کې څه شک وي نو خپله هټلر ته کال وکړه نو بیا دا واډن خپل مشر ته کال میلو کی او واډن ورته وایي کپټن ویلي دلته کې بغیر د کوټ د اډر نه 15 قیدیان مړه کړل او لا نور هم مړه کوي نو دا ویلي دی مشر افسر ته وایي ما چې کوم قیدیان خو مړه کړل هغه د خپلې آرمي نه تښتېدلي وو او کوم یو سولجر هم د خپلې آرمي نه وتښتي نو د هغه دپاره صرف مرګ وي او ما له هټلر پوره اتارټي راکړی ده چې څه کولی شي هغه کوه نو دا مشر افسر دی واډن ته وایي د سبا پورې صبر وکړه نو سبا له به زه خپله درځم بس بیا به
به زه د کیپټن ویلي انکوایري وکم. نو دا واړن دی ویلي ته وایي بس د سبا پورې صبر وکړه، سبا له به مشر افسر خپله راځي نو چې بیا څه کولی شي هغه کوه. او بیا دا ویلي د دې کمرې نه په غوسه کې وځي. نو ته دې کال په دې ویلي باندې پوره یقین وي چې دا هټلر خپله رالیږلی دی او دا چې څه خو کوي نو دا ټیک لګیا دی. نو بیا دا کال یو بل مشر افسر ته کال میلو کی او دا کال د مشر افسر ته وایي دا کیپټن ویلي هټلر خپله دلته کې رالیږلی دی او پوره اتارټي یې ورکړې ده. نو دا دواړه د خپل مشر پوی کی او رضا یې کی او بیا دا مشر افسر د واړن ته یو پیره بیا کال میلو کی او ورته وایي دا کیپټن ویلي او کال څه خو کوي بس ته پکې ګوتې مه واخه، دا دواړه ټیک لګیا دي. بیا د ویلي او کال 13 قیدیان هغې کندې ځای ته راولي، کومه کنده چې دوی ورله د مخکې نه کنستې وي. نو دا 13 ونه قیدیان دې کندې ته ورکوز کی او دا ویلي د توپې والي ته وایي دا 13 ونه قیدیان ختم کا چې یو خو پکې درنه بچ پاتې نشي او دا توپې والا خو همداسې وکړي، دا 13 ونه قیدیان اولي او مړه یې کړي. او بیا د نیمې شپې 13 قیدیان نور د هغې کندې ځای ته راولي او دا قیدیان خو اولي او مړه یې کړي. او بل طرف ته واړن وښایي ډېر زیات غوسه وي ځکه دا ویلي کم کار کوي داسې یو کیپټن خو نه کوي. او دې واړن ته پته ولګي چې دا ویلي ماته کیپټن نه ښکاري، کم پینټ چې دې ویلي اچولی وي دا پینټ په دې ویلي باندې غټ وي. نو بس دا واړن فیصله وکړي چې بس اوس زه شهر ته ځمه، هسې دلته کې زما لاس کې څه نشته، هر څه خو د ویلي لاس کې دي. نو دا واړن ته دې ځای نه لاړ شي. په دې کیمپ کې 90 قیدیان وي او ویلي دا ټول قیدیان مړه کړي او دا قیدیان هغه خلک وي کوم چې د خپلې آرمي نه تښتېدلي وي. او دې قیدیانو کې دا ویلي خو وي خو دې ویلي اوس خو د ځان نه کیپټن جوړ کړی وي او څوک یې هم نه پیژني چې دا خو یو قیدي دی زموږ په شانتي. او بیا یو ورځ پس په دې کیمپ باندې د دوی دشمن حمله وکړي او په دې حملې کې ټول مړه شي، صرف دا ویلي او یو څو کسان نور بچ پاتې شي. او بیا دا ټول د دې ځای نه روان شي او یو بل ښار ته راشي. او په دې ښار کې ویلي او د ویلي کسان د ځان نه ډاکوان جوړ کړي او څوک هم چې په دې لاره باندې تیریږي نو دوی ترېنه پیسې او هر څه اخلي. او دوی په یو هوټل باندې هم قبضه وکړي او په دې هوټل کې ډېرې زیاتې جینکۍ وي. نو دې کې یو جینۍ د دې ویلي یو جینۍ خوښه شي او دې ویلي سره چې کم کسان وي دې کې دا یو کس د جینۍ سره غلط کار وکړي. نو په دې باندې دا ویلي ډېر زیات غوسه شي او دا کس ډېر زیات ووهي او ګیر یې کړي. او بیا دا ویلي دې کس ته وایي تا به سبا له منګه اولو. اصل کې دا ویلي دومره لیونی شوی وي چې ځان له یو خپل عدالت خو جوړ کړي او په سبا باندې دا کس اولي او مړ یې کړي. او بیا په سبا باندې دا ټول په دې هوټل کې وده وي چې دې کې دې هوټل ته د پولیس والا راشي او دا ویلي او ټول کسان گیر کړي. او بیا دا ویلي کوټ ته بوزي خو جج دې ویلي لا یو سزا خو ورنکي او ورته وایي ویلي چې څه خو کړی دي دا یې ټیک کار کړی دی، کم قیدیان خو دا وجلی دي هغه زموږ نه و په کار او له دغه قیدیانو نه موږ ته خطره جوړېدی شوه. او بیا آخر کې دا جج دې ویلي ته وایي ته به اوس برلین ښار ته ځې کوم ځای کې چې هټلر دی او هلته کې به دشمن سره جنګېږي. دې ټایم کې جرمني ډېره زیاته کمزورې شوې وي او کوم ښار چې دوی یادوي برلین هغه خو د جرمني د لاس نه تللی وي. او دې ویلي ته پته وي که چېرته زه هلته کې لاړم نو مشکله ده که زه بچ پاتې شم. خو دا ویلي ته دې ځای نه وتښتي او بیا آخر کې دا ویلي وښایي چې د یو ځنګل طرف ته روان وي او یو ځنګل ته وردننه شي. دې نه پس وښایي 23 مای 1945 کې د خپلې اولګې ختمېدو دپاره دا ویلي د یو خوراک بریډ راپټۍ خو ګیر شوی وي. او بیا 14 نومبر 1946 کې ویلي او کم چې ویلي هغه شپږ ملګري وو په ټولو باندې د پانسۍ حکم وشي او پانسي شي. دې ټایم کې دا ویلي د 21 کالو وي. په دې فلم کې موږ ته د جرمني هغه رښتیا وښایي چې څنګه د جرمني خلک د دشمن نه تنګ نه وي بلکې د خپلې آرمي نه تنګ راغلي وي. کوم اور چې دوی د بل چا په کور لګولی و هغه اور کې دوی اوس خپله سوځي او دې ټایم کې دوی یو بل سره په جنګ وي. او دې سره دا رښتیا که خاني یعنې دا فلم په دې ځای باندې ختم شي.